لا له شاغلتوب راخیستل شوی. شاغلی چیش ته وایي چې سخي وي، ښه عمل کوي، ښېګړه چې ورته ویل کېږي. ښېګړه کې هر څه راځي، سخاوت هم په ښېګړه کې راځي، ښه اخلاق چې دی دا هم په ښېګړه کې راځي، د چا مدد کول هم په ښېګړه کې راځي، انسان کول هم په ښېګړه کې راځي، دا ګډ په ښېګړه کې راځي. ښاغلی ورته وایي ګشوریان. ښاغلی. له ښې نه بعد بیا چیش ده؟ تی ده. تی له چیش راخیستل شوې ده؟ تی له تورې څخه راخیستل شوې ده. د درویش دراني شاعري د پلارنۍ توره، پلارنۍ ژبه ده. د چیش راخیستل شوې؟ توره به کولی شي پښتو، مطلب میدان به وایي، میدان به ګټلی شي. کولی په هر څه مطلب که په ساینس کې و په ساینس کې به میدان وي، که په جنګ کې په جنګ کې به وي، که په اکنامي کې په اکنامي کې به وي. هغه نه وایي ما له اورنګه تر پرنګه پورې چا چې په دې خاوره قدم ایښی دی ما یې په خونه باندې غم ایښی، هغه مې په دا توره ایښی دی، دغسې غم هغه نه شو. ښه، له دې بعد بیا چیش دی؟ واو چې دی. واو چې دی دا یې له وفا څخه اخیستل شوی دی. وفاداره به هم وي، پښتون بې وفا نه شي کېدای. که بې وفا وایي د ده په پښتو کې فرق دی. پښتانه چې به غلط کار وکړي نو به بل پښتانه ویل پلانی تر پښتو واوښته. سپی دی. اوس دې به څو سر خلاص؟ اوس مې سر به خلاص. اوس دا ته وایي څلورو ټکو جوړ دی. د ده الف بي هم نه دي زرجي. الف بي ورشایم نو زه خالي الف اول الف بي د چی څه وایي دی د پښتو هو ښاغلتوب. توره او وفا. ښاغلتوب ورته وایي ګشوریان. ښې وایي. ښاغلي کې به بل چیز کوم شیان راځي؟